د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نننۍ لوبه چې له آیرلینډ سره یې لري تېره یوه وخت یو بایلله باید په نن لوبه کې کوم کارونه وکړي چې دغه لوبه وګټي. رزو دغه مکمل معلوماتو ته خو مخکې له دې چې ټول معلومات درته وړاندې کړو که هر چا زموږ یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. لکه څرنګه تاسو ته معلومات دي تېره لوبه آیرلینډ ته یې ستره ماتې وخوړه افغانستان. خو د دغه لوبې ځینې علتونه زه تاسو ته په ډاګه کوم. په تېره لوبه کې د افغانستان له طرفه له مشرتابه نیولې تر لوبډلمشر پورې ټولې غلطیانې وې چې څنګه لومړی علت یا تېروتنه. لوبډلمشر او رهبرۍ غړو لومړی تېروتنه دا وه چې ټاس یې وګټه او توپ اچونه یې وټاکله. عموما په سختو پیچونو لومړی باید توپ وهنه وشي. په سخت ویکټ لومړی توپ وهنه څو ګټې لري. لومړی دا چې لوبغاړي به په ډاډه زړه لوبیږي، هیڅ په فشار به ځان نه مني. دوی وایي که کم ټارګېټ هم وړاندې کړی یوه هیله یې دا وي چې کیدای شي توپ اچوونکي له کم هدف دفاع وکړي، لکه څنګه چې آیرلینډ له 211 منډو هدف په دفاع کولو کې بریالی شو. او همداشان بله دا چې لومړی انینګز کې توپ وهنه میس هم شي او ویکټ وساتل شي، بیا میډل آرډر او وروستیو توپ وهونکو ته د هیټ ښه زمینه برابریږي او کولی شي د لومړیو یا منځنیو اورونو تشه بیرته ډاکه شي او ټارګېټ لوړ شي. د آیرلینډ خلاف لومړی لوبه کې باید افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وای، بیا د بریا چانس ډېرېده ځکه لوبغالی سخت و او منډې پرې په اسانه نه جوړېدې او افغانستان بیا کولی شول چې له هدف څخه یې دفاع کړی وای ځکه افغانستان بالینګ نسبت توپ وهنې ته ډېر پیاوړی دی. همداشان که نن لوبه هم په بیلسپارټ لوبغالي وي باید افغانستان د پچې په ګټلو سره لومړی توپ وهنه وکړي. د لوبډلې لپاره تغیرات. روانه لوبه کې باید حضرت الله ززي پر ځای نورعلي زدرن او د موجي پر ځای سمیع الله شینواري ته وخت ورکړل شي، نو لږ به اوپننګ او توپ وهنه ورسره پیاوړې شي. که څه هم مجیب لومړی لوبه کې ښه توپ اچونه وکړه، که ویکټ یې وانخیسته خو اکانومي یې ښه وه. سمیع الله شینواری په دوهمه درجه هیوادونو ښه توپ وهنه کولی شي او کیدای شي ډېر مثبت تمام شي او بحراني وخت کې کولی شي د لوبې حالت بدل کړي. نورعلي زدران ډېر وخت وشو چې نه دی لوبېدلی، په دې لوبه کې باید دی وارزول شي چې څنګه دی که لززي ښه و نو بیا نړیوال جام کې باید ډېر چانس د لوبېدو ورکړل شي. موږ تېره لوبه کې 3 فاست او 3 سپین بالران درلودل. په یوه لوبه کې زموږ 6 بالران ولوبول. باید د توپ وهنې برخې ته هم توجه وشي او توازن باید وساتل شي. هغه لوبغاړي باید واخیستل شي چې د توپ اچونې ترڅنګ توپ وهنه هم کولی شي. حمید حسن د توپ اچونې د تجربې ترڅنګ د توپ وهنې ښه تجربه هم لري. نو د کرکټ لوبډلې رهبرۍ او لوبډلمشر ته پکار ده چې ویشتنځای ته په کتو مناسبه پرېکړه وکړي او په پلان مخته ولاړ شي. د رشید خان څو شاټونو افغانان راویښ کړل خو اړتیا رن ریټ اندازه یې راکمه کړه او اوسنی رن ریټ یې لوړ کړ. محمد نبي هم ښه لوبه روانه کړې وه. کوم توپ چې هغه بیټ ور واچو او کیچ شو پرې، د لوبولو توپ نه، د توپ نړیوالو لوبغاړي د اړتیا په صورت کې پرېږدي او کیپر ته یې ورخوشی کوي. خو محمد نبي تېروتنه وکړه او بیټ یې ور واچو. که محمد نبي تر وروستیو شیبو ولاړ وای لوبه یې خامخا ګټله. نو د راتلونکي کې باید لوبغاړي او مشران دې ټکو ته پام وکړي، بیا کولی شي پرمختګ وکړي او بریا خپله کړي. نو ډیره مننه ملګرو چې تر پایه سره پاتې شوئ. کوچنی نظر تاسو هم راته په کمنټ کې پرېږدئ چې دغه کوم ټکي او کوم ټکي پاتې شوي تاسو زیاتول غواړئ. تر بیا ښې شېبې ښه وختونه.